अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ دوستانو تازه خبر مخه ترغله دی د پښتو فلمونو سٹار نیلم ګل اکسیډنټ وکړل او ډیره زیاته زخمی شوی دی دوستانو نیلم ګل سوات ته د 14 اگست د پاره د شو ته روانه وا چې پلیاره کې اکسیډنټ وکړل او ډیره زیاته زخمی شوی دی دوستانو اکسیډنټ په کوم ځای کې وکړو او په کومه طریقه وکړو دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ زموږ ویډیو در سره سکیپ کوئ ما دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناکه د غم خبر مخه ترغله دی نیلم ګل د فلمونو سٹار او نن سبا په شوګانو کې هم غړيږي نو دوستانو د 14 اگست شوی و په سوات کې او نن سوات ته روانه و د خپل ملګرو سره او په لاره باندې اکسیډنټ وکړل او په اکسیډنټ کې ډیره زیاته زخمی شوی دی دوستانو په زخمی حالت کې پیښور ته راوړه او دوستانو دا ویل کېږي چې حالات د خطرې نه بار دي یعنی ممکنه دی چې وفات شي دوستانو د دې سره چې کوم نور مرګري وو هغه خو محفوظ دي او دا او نیلم ګل او د دې ډیرور ډیر زیات زخمی شوی دي نو دوستانو تاسو ټولو ته درخواست دی چې دې لپاره دعا وکړئ چې الله پاک ورته صحت ورکړي او دوستانو که تاسو زموږ د معلوماتي ویډیو خوښ شوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي ډیره مننه شکریا د الله